السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ مینوالو دپاره ډیر زیاته خوشحالۍ خبره. افغانستان په راتلونکي کې 12 نړیوال سیریزونه ترسره کوي چې په دغه سیریزونو کې 60 اوریزه، 50 اوریزه او ټیسټ لوبې هم شامل دي. دغه سیریزونه د غټو لوبډلو سره هم سته، لکه نیوزیلند، استرالیا، پاکستان، هندوستان، د داسې غټو لوبډلو سره هم سته. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوالو شورا د راتلونکو سفرونو د پروګرام له مخې د افغانستان راتلونکي سیالۍ ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو 2 کلونو کې د کرکټ نړیوالو شورا د راتلونکو سفرونو پروګرام FTP په لړ کې ګڼ شمېر لوبې ترسره کړي. دغو سیالیو کې به افغان لوبډله یو شمېر سیالۍ په خپل کوربتوب ترسره کړي او یو شمېر نورې سیالیو لپاره به اړوند هیوادونو ته سفرونه وکړي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې به د نیدرلند سره 350 اوریزه لوبې ترسره کړي. په جنوري او فبروري کې به د زمبابوې سره 350 اوریزه، 15 اوریزه لوبې ترسره کړي. په فبروري او مارچ میاشت کې به د بنگلادیش سره 350 اوریزه، 20 اوریزه لوبې ترسره کړي. په مارچ میاشت کې به د انډیا سره 350 اوریزه لوبې ترسره کړي. په مای او جون میاشت کې به د استرالیا سره 3 اوریزه لوبې ترسره کړي. په جولای او اگست میاشت کې به د آیرلند سره یو ټیسټ 55 اوریزه لوبې ترسره کړي. په اگست او سپتمبر میاشت کې به اسیا جام ترسره سي. په اکتوبر او نومبر میاشت کې به 60 اوریزه نړیوال جام ترسره سي. په نومبر او دسمبر میاشت کې به د زمبابوې سره 20 اوریزه، 55 اوریزه او 2 ټیسټ لوبې ترسره کړي. د 2023 کال په جنوري میاشت کې به د سریلانکا سره 350 اوریزه لوبې ترسره کړي. په فبروري او مارچ میاشت کې به د پاکستان سره 350 اوریزه لوبې ترسره کړي. په مارچ او اپریل میاشت کې به د استرالیا سره 350 اوریزه لوبې ترسره کړي. په جولای او اگست میاشت کې به اسیا جام ترسره سي. په سپتمبر کې به د ویسټ انډیز سره 350 اوریزه لوبې ترسره کړي. په سپتمبر کې به بیا د نیوزیلند سره هم 350 اوریزه لوبې ترسره کړي. په اکتوبر او نومبر کې به بیا 50 اوریزه نړیوال جام ترسره سي. د دې لوبو په اړه لا ځای نه دی معلوم چې افغانستان په خپل کوربتوب دا لوبې په کوم هیواد کې ترسره کیږي. خو په جنوري میاشت کې چې د نیدرلند سره 350 اوریزه لوبې ترسره کیږي، دا په قطر هیواد کې ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.